د اور پر مځکه کار کول داسې چې لږه ناپامي هم کولی شي ژوند واخلي. زما د ورتګ په ورځ یې هم د چت یوه برخه ونړېده، خو له نیکه بخته کارکوونکي ترې لیرې ول. د ننګرهار د سرو رود د دې بټیو کې د سلګونو هغو کورنیو غړي په کار بوخت دي چې د کار بدل کې د ټیکهدار په کرایه خونو کې ژوند کوي. وایي له ناچارۍ مجبور دي، که نه دا کار هم خطر لري هم سختي. ټیمونه اچوه، خپې هم ګرمیږي، سخته لري، خامخا سخته لري، خو د مجبوریت هر کار کېږي. نو که ور خشمال تقریبا قرضدار یې بیچارهګان، پوره کېږي نه، بارانونه سیلابونه او څه شي، نو تنګسیا به ډېره زیاته وي. دلته د کارکوونکو نږدې نیمه برخه ماشومان جوړوي. له مسجد او ښوونځي لیرې په خټو ککړو د غربت له بلا سره په دې کمکیو لاسونو مقابله کوي، مګر د مکتب مینه یې هیره نه ده. زما زړه غواړي چې د نورو ماشومانو غوندې مکتب ته لاړ شم، خو دلته دا سخت کار دی، پلار سره کار کوم. زړه خو یې غواړي، خو که پلار ته یې په هېواد کې د ډېرو پیسو کار پیدا شي چې دی د کار له غمه خلاص او ښوونځي ته ولاړ شي. معراج الحق په ناروغ ځان له خپلو دوو زامنو سره د خښتو په وهلو بوخت دی. وایي که څه هم ورځنۍ ګټه یې ډېره کمه ده، مګر په هېواد کې د کار نه شتون اړ کړی چې دې دروند او ملاماتي کار ته اوږه ورکړي. نه بس مکتب پاتې دی، اورې بس خواران را سره لګې دي، غریبي را سره کوي، اورې بس کله ډېر او کله لږ، بس خواران را سره تاوي. ولا که داسې پوره کېږي، خو بس څه وایي، که اولاد داسې وي چې یو 15,000 روپۍ مې ترې پیشکي م اخیستی دی، اورې د ضرورت په وخت کې. بس زه خپله مریض یم، اپرېشن مې کړی دی، اورې تشې اپرېشن مې کړی دی. افغانستان هغه فقر ځپلی هېواد چې ګڼ شمېر وګړي یې له ځپونکې بېوزلۍ کړېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام څانګې په یوه تازه څرګندونه کې ویلي چې په افغانستان کې په هرو 100 کسانو کې 40 کې د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د سر له خطرې ډکه مزدوري، د اوړي په راتلو سره یې کار لا سختېږي. عزت الله اکا له تېرو 20 کالو په همدې کار بوخت دی. وایي د سترګو پر وړاندې یو انسان د همدې اور خوراک شو، خو له بېکارۍ بله چاره نه لري. نه یوازې د دوی سرونه په دې کار کې سپین شول، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم په همدې خوارۍ کې رالویږي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.